عزتمندو د اسلام راتلو نه رستو یو عظیم انقلاب راغی او اسلام خزل داسې حقوق ورکړل چې په تاریخ کې د هغې مثال نه ملاویږي. اسلام د ښځې او سړي ذهن بدل کړو او داسې مقام ورله ورکړو چې یهودیان، عیسایان، سیکان او مجوسیان دهریان ټول کافران حیران شول. او بیا الله جل جلاله ښځه او سړی دواړه په عمل کې برابر وګرځول. ښځه که یو عمل کوي او سړی هم یو عمل کوي، دواړو ته په هغوی باندې یو شانته اجر ملاویږي. ځکه الله جل شانه فرمایي: خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. تاسو مې د یو نفس نه پیدا کړی او د یو جنس نه مې جوړ کړی. د ښځې او د سړي په منځ کې د عمل په لحاظ سره هیڅ فرق نشته. محترمو، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب. الله رب العزت فرمایي چې سړی څه عمل وکړي نو هغه ته به د هغې عمل ثواب، اجر او جزا ملاویږي، او چې زنانه څه عمل وکړي نو هغې ته به د هغې ثواب او جزا ملاویږي. ایمان او عمل صالح سره چې کم روحاني ترقی او درجات سړي ته ملاویږي نو هغه زنانه ته هم ملاویږي. که په سړو کې چېرته عثمان ذوالنورین جوړېدلی شي، نو زنانو کې هم فقیه امت عایشه رضی الله عنها جوړېدل نه څوک نشي منع کولی. په سورة آل عمران کې الله رب العزت فرمایي: انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. هر څوک چې نیک او صالح عمل وکړي، که هغه زنانه وي او که هغه سړی وي، خو هغوی ته په عمل باندې اجر ملاویږي. دغه شان په سورة النساء آیات نمبر 124 کې فرمایي: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. څوک چې په تاسو کې نیک عمل وکړي، که زنانه وي او که هغه نارینه وي، خو په دې شرط چې مسلمان وي، نو زه به هغه جنت ته داخل کم او په هغوی به د کجوري د هډوکي د چاودې هومره ظلم ونه کړم. خو د قرآن کریم تعلیم دا دی چې څه حقوق یې سړو له ورکړي دي، هغه شان ښځو له هم ورکړي دي. ځکه بیا فرمایي: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. چې په ښځې څه حقوق واجب او لازم دي، نو دغه شان په سړي هم لازم دي. دغه شان محترم او بېشمېره آیاتونه هغه د ښځو او د سړو په عظمت باندې دلالت کوي. څه حقوق چې زنانو ته ورکړل شوي دي، هغه ښځو ته هم ورکړل شوي دي. دواړه په عمل کې برابر دي.